د نوکرۍ دپاره وظیفه راکړه. نو ته چې ځان د بل نوکر کین دا وایي نو چې د افسرۍ وظیفه راکړه. د افسرۍ وایي چې د افسرۍ وظیفه راکړه. مولانا بجلیګر صاحب او غرغشتو مولوي صاحب او د ګڼ شمېر مدني صاحب وظیفه دا واخلې لږ انداز کې واخلې. یا لطیفو اسماء حسنہ کی یا لطیفو نماز عشاء کے بعد 1111 مرتبہ دا جدا کلپ جوڑ کی. یا لطیفو نماز عشاء کے بعد 1111 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف مقدمہ مرض فرض قرض کریلو الجن رشتہ اولاد کاروبار د پاره مجرب ده. طریقه د عمل دا ده سونے سے پہلے او د کیدونه مخکې 100 دانې تسبیح راواخله 11 مرتبه درود شریف وایا بیا وای یا لطیفو ښه په مزه چې 100 مرتبه پوره شي زړه کې سوال وکا هر 100 مرتبه بعد دل ہی دل میں مانگنا 1111 مرتبه چې مکمل شي بیا اخر کې 11 مرتبه درود شریف وایا بیا ښه په عجزه سره دعا وکا رب نو غواړه رب عہده غواړم منصب غواړم تعلیم میکړي ایجوکیټډ نوکری غواړم افسری غواړم روزگار غواړم دعا وکا دا عمل بکې 11 شپې 11 راتې بلا ناغا یوله شپې به پوره شوي نه وي الله به دې کار کړي انشاءالله 11 شپې به په دوام استمرار سره کې 11 شپې په ماسخوتن او د کېدونه مخکې د منځونو اهتمام بکې انشاءالله مجرب عمل دی اسماء حسنه خپل تاثیر دی هغه ځان له چېرته خانقاهونو کې او بیا اجتماعاتو کې موقع میله شوه هغه ځان له جدا یو موضوع ده الله دې دا اجتماع کامیابه کړي دا کانفرنس دې الله کامیاب کړي د ختم نبوت دا کانفرنسونه اجتماعګانې دې الله کامیابې کړي